عبدالرحمن بابا وایي چې کر د ګل وکړه چې سیمه د ګلزار شي، ازغي مه کره په خو کې به د خار شي. او ته چې بل په غشو ولې هسې پوه شه چې همدا غشی به ستا په لور ګزار شي. او کوې مه کنه د بل سړي په لار کې چارې ستا به د کوی په غاړه لار شي. او ته چې هر چاته په خوارو سترګو ګورې لا لومبی به ستا صورت تر خاورو خوار شي. ادمزاد په مانواړه یو صورت دی، هر چې بله زاره وي هغه ازار شي. او دهقان کر په لوړه ځمکه باندې مکه سرکوزي کوه چې بنډې مرغوزار شي. او که بل بد کوي ته ښه ورسره وکړه، هر یو نخل چې میوه لري سنګسار شي. هغه زړه به له طوفانه په ارام شي چې کشتۍ غوندې د خلکو بار بردار شي. او خدای دې بد د له لاسه نه کا او کوي هم د رحمان دې د کل بدو استغفار شي. خزانه په سخاوت سره زیاتیږي، د کوهي اوبه چې وکاږي بسیار شي. او مړول د وږې ګېډې مشکل نه دي، مړول د وږو سترګو مشکل کار شي. او کم خوراک سړی نږدې که پرښتو ته، هر سړی چې بسیار خور شي بسیار خوار شي. او صاحب دلانو لره لږ نصیحت بس دی، د ګوهر پیوستون په نري تار شي. او لکه ډار کاندې ورغومې له ګرګانو، هسې رنګ د جدایي نه زما ډار شي. او د رحمان دا پوجګویي څه په کار نه ده، عاشقي په گفتار نشي په کردار شي.